خو زه اوس تا ته در روان یم چې په دنیا کې کله زه دوی سره وم نو ما دوی ته د دې خبرو بیان وکړو د دې دپاره چې دوی زما د خوشحالۍ نه مامور شي. ما ستا پیغام هغې له ورکړی دی او دنیا هغې نه نفرت کوي ځکه چې هغې د دنیا نه دي لکه څنګه چې زه د دنیا نه یم. زه ستا نه دا خواست نه کوم چې دوی د دې دنیا نه وباسې بلکې ستا نه دا خواست کوم چې دوی د شیطان نه محفوظ وساتې. دوی د دنیا نه دي لکه څنګه چې زه د دنیا نه یم. دوی د حقیقت په وسیله مقدس کا. ستا کلام حقیقت دی لکه څنګه چې تا زه دنیا ته رالیږلی یم نو دغه شان ما دوی دنیا ته لیږلي دي او د دوی دپاره زه خپل ځان مقدس کوم نو چې دوی هم په حقیقت کې مقدس شي. خو زه صرف د دوی دپاره دعا نه غواړم بلکې د هغه چا دپاره هم څوک چې د دوی د کلام په وسیله به په ما ایمان راوړي چې هغې هم یو موټی شي. ای پلاره لکه څنګه چې ته او زه یو یو نو دغه شان د دوی هم په موږ کې یو وي چې دنیا په دې یقین وکړي چې زه تا رالیږلی یم. کومه لویي چې تا ماله راکړې ده هغه ما دوی له ورکړه د دې دپاره چې دوی یو وي لکه چې موږ یو یو. زه په هغې کې یم او ته په ما کې یې چې دوی په مکمل توګه یو شي. بیا چې دنیا په دې پوه شي چې زه تا رالیږلی یم او تا د دوی سره هم داسې مینه وکړله لکه چې ما سره دې کوله. ای پلاره هغه خلک څوک چې تا ماله راکړي دي زه غواړم چې دوی هم ما سره وي چېرته چې زه یم چې دوی زما لویي وویني کومه چې تا ماله راکړې ده ځکه چې تا د دنیا د پیدا کېدو نه مخکې ما سره مینه کړې ده. ای صادقه پلاره دنیا تا نه پیژني خو زه تا پیژنم او دوی ته پته ده چې تا زه رالیږلی یم. ما ستا نوم دوی ته څرګند که او دا به لا نور هم څرګندوم د دې دپاره چې کومه مینه چې تا ما سره کوله هغه دې په دوی کې هم وي او زه دې هم په دوی کې یم